نبی صلی الله علیه وسلم بچی کړه د رمضان اخیری شپې دا داخلي شوي نو احیا الليل وایقظ اهله وشد المئزر. نبی صلی الله علیه وسلم بیا شپرنا ولا خپل اهل به مرایخ کو خپل بیبیان به رایخ کلی را پاسینن موقرا الله ته ودرېږي خپل ځان لګټو کوي وایقظ اهله خپل اهل مرا پاسوي د شپې وشد المئزر خپل ملا به مضبوط او تړل لنګ به خپل مضبوط کو. روایت د مسلم کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم بارک عائشہ فرمایي کان یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیرها. نبی صلی الله علیه وسلم بدل شپو اخرانو د رمضان کې دومره کوشش او دومره مهنت کاوه چې په نور شپو کې نه دی کړی نبی صلی الله علیه وسلم. او پدی باندې الله گناہونه معاف کوي. من قام ليلة القدر حدیث بخاری کې راغلی من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چاچ ليلة القدر کی قیام وکړو باعث باغبان ایمان دے طلب د ثواب کوي غفر له ما تقدم من ذنبه مخکری گناہونه به الله معاف کی. دا یوش پدار روان به لاسو شپو کې په دې ټولو کې مهنت او خاري پکار د الله پټ زمنګ نه ساتلې په دې وجه باندې دا چې موږ په دې ټولو شپو کې مهنت کوو خاري وکړو دا شپه نه ضایع نشي. خیر دې کته ټولو شپه نشي ودرېدلې صحیح څخه ودرېږه کنه خاص تر زاغ ځوانانو ته ما چې په دې شلو شپو کې خو تاسو چل ول وکړو د قیام الليل مبارکي عالم کی سپینګری کسان به ولاړو په مانځ کې او تاسو به بیا متلای چل ول بمکاو کله یو زیتا کله بل زیتا فیسبوکونو باندې په یوټیوب باندې تاسو مصروف وئ تکړه کسان وي طاقتور کسان وي ځواني الله درکړی دا